رحمان الله همت، سرباز قل اردوی 201 خالد بن ولید، دستگاه ساخت که می تواند آب را تا ارتفاع 700 متری بالا کند. این سرباز افغان در ولایت نورستان قایق ساخته است که می تواند در ارتفاع 700 متری بدون مصرف تیل و یا برق آب را به لوای آنها برساند. تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي نندارتون ته راغلي یو. یقینا ټول ښه نوښتونه وو، که دا شکه وکړي که نور شیان وکړي، خو ټول ښه نوښتونه، خصوصا بیا دا کښتۍ وه چې د خلکو ډېر مشکلات یې رفع کړي، خصوصا د خالد بن ولید قل اردو چې دا نوښت کړی ده 200 متره په ارتفاع د اوبه جوګوي. یعنې یقینا هم دا ډېر جالب او ډېر خوندور شی د ټول نندارتون کې دا ماته ډېر جالبه سو. کنې نور نوښتونه هم ډېر ښه نوښتونه سوي دي، خو دا تر ټولو بهترین نوښت ده زموږ لپاره. برای حل مشکل نبود آب با هزینه 500,000 افغانی چنین قایق را ساخته است که نه تنها می توانند آب این لوای نظامی را تامین کنند، بلکه می توانند خانه های مجاور منطقه را نیز آب بدهد. په نورستان کې څلورمه لیوه ده چې هلته اوبو ته موږ ضرورت لره، د شکل اوبه نه وې، نو په اوبو باندې ډېره زیاته خرچه راتلله. نو په هغه ځای کې د بل شي نه کار نه اخیستل کېده بغیر د دې چې یو فکر وکړو چې یو کښتۍ باید جوړه شي او په دغه کښتۍ کې د پرو سیستم ولګول شي او دغه پرې چې دا برق هم ترېنه واخلو او واټر پمپ هم پکې ولګوو، بیا د لیوا دپاره د اوبو استفاده ترېنه وکړو. با آن هم که این قایق از آهن سنگین ساخته شده است، اما در صورت بالا یا پایین بودن سطح آب غرق نمی شود. دغه مجاهد را پاسید د دغه لیوا مربوط یو نوی اختراع یې وکوله چې کښتۍ یې جوړه کړه. د دغه لیوا نه تقریبا په 200 متره کې لاندې سیند دی. دغه کښتۍ زمونږ په دې سیند کې جوړه کړه. جالبه پکې دا ده چې دا کښتۍ د اوسپنې نه جوړه ده، څومره اوبه زیاتېږي دا بره راجګېږي، اوبه یې نشي لاندې کولی. رحمان الله همت میگوید که مقامات در جریان ساخت این کشتی با او همکاری کامل داشته اند. وی می افزاید که خدمت به هموطنان و بشریت مهمترین هدف زندگیشان است. ما سره خپل خو د خدمت فکر دا ټول د افغانستان موجوده حکومت چې دا د دې ولسونو په خدمت کې ده او ولسونو ته به انشاءالله چې خدمت کوو، نو د امنیت په برخه کې، د آبادی په برخه کې موږ چې د دې ولسونو د افغان ولس په خدمت کې انشاءالله. جوانان افغان در سطح جهانی از توانایی‌ها و مهارت‌های ویژه برخوردارند. آنها وسایل جدیدی را به سویه کشورهای پیشرفته جهان اختراع کرده اند. فعلا زمینه رشد استعدادهایشان تا حد زیادی فراهم گردیده است.